السلام علیکم ملګرو، څنګه یاست؟ خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به یاست. ملګرو، په نننۍ ویډیو کې به ستاسو دا درواغ یم ستاسو څنګه کولی شئ په خپل موبایل کې ممري کارت پټ کړئ. ملګرو، که چیرې ستاسو په ممري کارت کې مهم شیان وي نو هغه تاسو په خپل موبایل کې پټولی شئ. بیا به هغه چاته هم معلومه نه شي چې ستاسو په موبایل کې ممري کارت شته او که نه. نو ملګرو، که مې ویډیو خوښه شوه په اخري کې ویډیو سره لایک کړئ او چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. نو راځو ویډیو پیلوو. نو ملګرو، دې لپاره به تاسو لومړی راسئ مای فایلز ته. نو دلته به د ایس ډي کارت باندې کلیک وکړئ. نو ملګرو، زموږ په موبایل کې چې ده په هغه کې ممري کارت شته، خو موږ اوس غواړو چې دغه ممري کارت په خپل موبایل کې پټ کړو. نو دې لپاره به تاسو راسئ سیټینګ ته. کله چې سیټینګ ته رالاسئ نو بیا به دلته د ډیوایس مینټیننس دې باندې به کلیک وکړئ. نو کله چې دې باندې کلیک وکړو نو بیا به دلته د سټوریج باندې کلیک وکړئ. کله چې سټوریج باندې کلیک وکړو او بیا به دلته د سر کې د دریو خطو باندې کلیک وکړئ او بیا به دلته د سټوریج سیټینګ باندې کلیک وکړئ. نو کله چې سټوریج سیټینګ باندې کلیک وکړو نو بیا به دلته د ایس ډي کارت په دې باندې به کلیک وکړئ او بیا دلته لاندې به د انمونټ بټن باندې کلیک وکړئ. نو دلته به اوس زموږ ممري کارت پټ شي. زموږ سره چې کوم ممري کارت په موبایل کې و هغه اوس پټ شو. اوس موږ ګورو هغه ممري کارت ګورو چې پټ شوی ده او که نه. نو دغه د دوستانو زموږ ممري کارت چې و هغه اوس په دې موبایل کې پټ شو. نو ایس ډي کارت. نو تاسو په دې رقم سره په خپل موبایل کې ممري کارت پټولی شئ. نو اوس موږ غواړو چې دغه ممري کارت بیرته را پیدا کړو. نو دې لپاره به لاړ شو سیټینګ ته به راسو او بیا دلته به د ډیوایس مینټیننس دې باندې به کلیک وکړو او بیا به دلته به د سټوریج باندې کلیک وکړو او بیا په دې سر کې به د دریو خطو باندې کلیک وکړو. نو کله چې سر کې به د دریو خطو باندې کلیک وکړو نو دلته به د سټوریج سیټینګ دې باندې به کلیک وکړئ او بیا دلته به د ایس ډي کارت دې باندې به کلیک وکړئ. نو کله چې دې باندې کلیک وکړو نو دلته به د مونټ بټن باندې کلیک وکړئ. نو کله چې په مونټ بټن باندې کلیک وکړو نو زموږ ممري کارت چې ده هغه به بیرته را پیدا شي. نو اوس موږ ګورو بیرته ممري کارت ګورو چې را پیدا شوی ده او که نه. نو دلته ایس ډي کارت راځو. نو دوستانو دغه د زموږ ممري کارت چې و هغه بیرته را پیدا شو. نو تاسو په دغه طریقه سره په خپل موبایل کې ممري کارت پټولی شئ. بیا به هغه چاته هم نشي معلوم چې ستاسو په موبایل کې ممري کارت شته او که نه. نو دوستانو ډېره خوندوره طریقه یې ده. که مې ویډیو خوښه شوي ویډیو درسره لایک کړئ او د نورو داسې خوندورو ویډیوګانو لپاره د خان ټیک په نوم چینل سره سبسکرایب کړئ. تر بیا تر بل ویډیو پورې د خدای په امان الله مل شئ.